أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة دې سورۃ بعض فضائل احادیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ترمذی کې حدیث دی وړو کې بچي هغه قوم باندې امیر مقرر کړي وجدا وجد ماشوم له سورې بقره یادوه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي فان تامیرهم تر دې امیر شوي دیږي کې دا وړي کې ماشوم دی لیکن په دې ټول مشرانو باندې رسول الله امیر مقرر کې دوه جې دي صورت نه کډیر اوچت صورت دی عظیم حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې سورې بقره لولي او دې باندې عمل کوي قیامت کې به الله تعالی د دې انسان په سر باندې وریش کړي سورة بقره او سورة عمران دا دواړه غټي دي د انسان لپاره به سفارش کوي او الله به مني امام سیوطی دوری منصور کې لیکلي چې ابو بکر رضی الله عنه بسار مانځه کې سورة بقره خلاصول نیمایي په یو رکعت کې نیمایي په بل رکعت کې حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود فرمایي کم یو کور کې د ورځې سورې بقره ولوستل شي درې ورځې پورې شیطان ناراضي دلته نو که چا د شپې ولوستل درې شپې د کور شیطان به ناراضي ابلیس علیه اللعنت دومره زور او طاقت لري کی شاب درجیز لیکلي بیفت العزیز کی دې صورت کې تقریبا زر احکام الله تشریح کړي دي زر دومره اوچت صورت ابن کثیر لیکلی دی چې ضرب کې اوامر دي ضرب کې منهیات دي ضرب کې اخبارات دي قرطبی لیکلی چې ډېر حروف دي کې 15 شاوخوا لبید بنامه باندې وسړیو تقریبا 450 کال دا هغه عمر ټول شاعر و دا ډېر یو ورځ عمر رضی الله عنه ورته ویلي ته خو شیرونه مونږ له وایا لبید و اس سوره بقره شروع کړه الف لام میم ذالک الکتاب تر اخره پورې شاخر له ورسوله عمر رضی الله عنه ورته ویل چې ستانه ما مطالبه شیرونه کړي دا او تعالی سوره بقره ولسته غوی یاد ساته یا امیر المؤمنین چې کله سوره بقره نازله هیڅ شیر له ضرورت نشته شیر باندې ولې ځان بند ولې دانه ولې عمر رضی الله عنه ورته ته خوري روخيار سړی تقریبا 500 روپۍ د بری تنخواه کې ورته نورې مزایته کړې دراغه مامورو عبد الله بن عمر بارک رہی شاو څلور کالو کې سورې بقره خلاص کړه څلور کال کې څنګه خلاصول هر آیات او ایمان عمل هر آیات او ایمان عمل ابن عباس ورځ وې سورې بقره شروع کړو د ډېر عجیب تفسیر وږي تشریح یو سړی ویلي وې د علم قابلیت کچیر د سورې بقره دا تفسیر د ابن عباس د خلینو واوري امنو دا ټول ور باندې ایمان راوړي څومره عجیب صورت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دیکھیے یو آیات ته شعر ویل شي آیت الکرسی چې کله انسان دا ولید د جنت مابین کې صرف مسافر عمر غدي چې مړ شو د ډایرک به جنت لشي ډایرک امام دارقطنی روایت پیش کړی دی کم انسان چې د شپې سورې بقره ولولې کا فتاه دل الله د هر قسم شرع نه بزدا کافی گئی هیڅوک ته باندې بیا وسن لري شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي تقریبا په دې صورت کې الله 15 مثالونه بیان کړي 15
دلیل به دې ډېر اوچت صورت دی دا عظیم صورت دی دې صورت ربط به مخکې صورت سره ده مخکې ویلې الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي دې مقام کې الله په یمه نورم دلیل راوړي د الله اسماء صفات به تشریح انت ویلې رب العالمین الله تعالی د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی دیجه کې الله نه تربیت اسباب ذکر کی جزداس تربیت دا رقم تکو نو وی پیدا مې کړې زمکه مې فرش کړه اسمان مې برچت کې اورې زمې باران ورو هر قسمه میوه مې بری باندې تاسو را بار کړې سورہ فاتحه کې ویلې الرحمن الرحیم عام او خاص مې ربان دي دی مقام کې د الله د رحمانیت مسله الله تشریح کوي څنګه رحمان دی کومه طریقه سورہ فاتحه کې ویلې مالک یوم الدین الله د قیامت د ورځې واکوال لې دلته باید کرسی ذکر یې کنه دغه اختیار داغه دی دومره جامع آیات دی چې تقریبا 50 کلمات دي کې هر کلمه کې 50 برکات دنیم زره برکات الله به راجمه کړي دنیم زره دوی مخې ویلې یا کنا عبادو یا الله خاصه بندگی کو دلته وی چې یا الناس عبادو خلکو بندگی الله نه خاص کوي کنه دبل چامه کوي انت ویل اهدنا الصراط المستقيم لنی غلا روخا دې صورت کې الله فرمایي ذالک الکتاب نی غلا قرآن دی پس دې پس راځي دې قرآن چې کومه مسله تاسو تشریح عمل کې راولي نبی صلی الله علیه وسلم یې تشریح عمل کې راولي انت بدري ډلې ذکر کړي اجمالا انعمت علیهم یو غیر المغضوب علیهم دوالین دریم دې جگہ الله تفصیل بیان کړي انعمت علیهم نه مراد څوک دي مغضوب علیهم نه مراد څوک دي ظالمین نه مراد څوک دي یو ډول الله تشریح هغه اجمال او دا تفسیر دې صورت به ډېر نمونه دي یو نومې سورۃ البقرة سورہ بقره ولې وایي ډیر سادهګان د څه خبره کوي سورہ بقره لږه سورہ بقره وجې دي کې غوا واقعا ده او غلط تفسیر دي دغه خنورم ډیر واقعات دي سورۃ البقره له سورہ بقره څخه وایي چې دې کې رد شرک بالبقره ده الله د دې شرک جرړې استلې ده څه مطلب څخه پیدا شون ایو ویلي دا غوا د الله معبود شریک دی زمون معبود دی دا الله امر کو چې ذبح کوي چې ار کله ذبح کړی شو نو انسانانو چې شی جواب چاله نشي ورکولې ذبح کیږي ایاغه معبود جوړې دي شي هیڅ چرته دا معبود نه دی سورہ سنام القرآن دا د قرآن مقام دی کوب سورہ فستات القرآن فستات ویل شي لوی خیمه لا لکه څنګه چې د خیمه کې ډېر کسان راجم دي نو دي صورت کې ډېر مضامین دي سورہ زهرا غټه د الله اداره قرآن به قانون داري دا ار سورہ چې دا تقریر دی مقرر شکل یو تقریر کوي نو هغه یو دعوه کوي دین او سبه دلایل شروع کی دې صورت کې الله څه مقصد دی مفسرین جواب کوي د جواب حاصل لري چې اثبات توحید الربوبیه والالوهیه اے انسانانو رب یوازې الله دی اے انسانانو الہ ګور یوازې الله دی بندگی چھوڑ دے کې دې شاه یوازې الله لس طریقې به تشریح کړي صورت کې ذکر توحید بوګي په څلور طریقو باندې خاص کړي یو شنبه آیات یو سل څلور شپږ نمبر آیات 255 204 اتیا مقصد بدایي چې دا څومره اقسام د بندګۍ دي دا خاص او خاص الله پورې خاص هیڅ اوسره شریک نشته دویم د توحید اثبات بوږي په عقلي دلایل باندې څه مطلب
عقل د انسان تقاضا کوي چې د الله بندګي وشي. یوه شمبرایت کې 22 کې یو سل سرور شپه ته 255 کې بار بار. دریم توحید به ثابت کی لیکن په نقلی دلایل باندې. څه مطلب؟ اے انسانانو د یو الله بندګي وکي. وجدار ابراهيم عليه السلام دا مسله ته شي کړی، دا يعقوب عليه السلام ته شي کړی، دا ټول انبيار راغلي دي چې د یو الله طاعت او د یو الله بندګي. څلورم رد شرک وکي سره د ټولو اقسام. شرف العلم د غیب او علم چې دا غیواز الله پورې خاص دی. الله سره هیڅ بری کې شریکان نشته، نه ملائک نه انسانان نه پیران نه جنات. دا مضمون روان کی. شرف التصرف د زمکو اسمانونو کې چې حکم چلیږي نو هغه یواز چا چلیږي؟ الله. شرف العبادت عاجزی چې کې دي شنو هغه یواز الله لکه دي شي، بل څوک د دې لایق نه دي چې موږ هغه عاجزي وکړو. اک مړیو کا ژوندې. شرف التحرير والتحريم د چا باره کې فیصله کوي چې دا شی حلالي، د چا باره کې دا فیصله کوي چې دا حرامي. تحلیل او تحریم دا چا حق دی؟ دا الله حق دی. کوم شی چې الله حلال کړی هغه حلال غني، کوم شی حرام کړی هغه حرام غني. شرک الدعاء تکلیف چې در باندې راغی را مدد شوی واځي چاله وای الله لا. رد شفاعت قهري سډیر انسانان دي چې په دنیا کې د الله نه سواره بل چا بندگی کړي په دې نیت باندې چې قیامت کې بعد الله په وړاندې بدمعشي کار کوي. زور الته په الله باندې ناروا روا کوي او روا ور باندې ناروا کوي. دی صورت کې والله را خبره ذکر کی چې انسانانو هیڅ قیامت کې د الله په وړاندې بدمعشي نشي کولای. انت چې واک چلیږي نو یوازې چا چلیږي؟ یو الله. رد شرک وو کې به اتخاذ الولد. ډیر د مشرکین عقیده لري چې په دې دنیا کې الله چا برخي ور کړی دي. څوک د یو ذمہوار، څوک د بل ذمہوار، څوک د تبي ذمہوار ګرځولې، څوک د دې چې هغه خلکو له عزت او د ذلت فیصله کې د اولاد. الله په دې ټول مسلمانانو رد کوي. د دې ټول شینو ذمہوار چې دې کاغه عزت ورکولې ک ذلت دې ک اولاد دې ک مرګ دې قبل اکی आवाज هغه وڅوکي الله. دا به بار بار بیان کی. بنظم توحید به ثابت کی خو لیکن په صداقت د رسول باندې. څه مطلب؟ اے خلقو محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. شک دې کې مکوئ. کوم انسانان چې دې مبارک شکل دي چې نه د الله نبی نه دی راشد شي کتاب راوړي کنه لکه د شراوړي دی پیش کېزا پیش کولای شي یوم نشي کولای. خاص کر توحید و ثابت کی په ذکر د انعاماتو څومره نعمتونه الله موږ لره کړی دي. انسانانه پیدا کړی یو قران راکې بل سنت راکې زمکا اسمانونه وغیرہ. کله کله په توحید ذکر کې بده باندې شي خلکو عذاب هم راولم. بني اسرائیل وګورئ کنه څنګه الله دلیل کړو، ذلیل کړو، رسوا کړو. د توحید د لپاره به د قتال ضرورت دی. ځکه دوه قسم انسانان دنیا کې ژوند کوي. بعض انسانان دي چې هغه اسلام اولاد دی په اسلام باندې خپکیږي، اې د اسلام لپاره هر قسمه قرباني رضان تیاری مال سر اولاد ارس ور کوي. بعض حزب شیطان دو واقعي ذکر کی د صورت منس کی. کله کله خلک جهاد پرې دي چې موږ مړ نشو. جواب جهاد دی وجه نه پرې دي چې تاسو مړ شئ. د دې مرګ لپاره الله ډېرې طریقې نور مشته کنه. تعاون مرشتري تبشتري ټکر شتري اکسیډنټ شتا چتر پرې وتل شتا ټکر شتا به بس کوي. کله کله باز خلک عذر پیش کوي موږ جهاد ځکه نشو کولای چې موږ سره مرګري نشتا منظم نیم. جواب
ملګری یو کني الله ځان بازرې وګوره تعالو تو ګوره کنه 314 مجاهدین او ځان حاضر کې کله بل الله را مسله ذکر کوي په ترغیب ال الانفاق فی سبیل الله ټیک دی جهاد الله وتلی نشي بل عذر دی دی مجاهدینو من الله خرچه وکي اصله د خوراک او ساک د جامو اسباب برابر کې وداغه خاندان مال په ولګوي یو په سب الله یې بدلی درکو خاص کر د الله شپږ اسماء الحسنا به ذکر کی کې سنمونه د الله خلاصره اول باب یو شمبرات پوری اول آیات کې الله اعجاز ذکر کې الف لام میم درې حروف په مقصد باندې څوک ویږي یواز الله ابو بکر رضی الله عنه ویلي ودا د الله یو راز دی چې قران کې خودلې دی هر سړی یو راز درینو د الله راز دی دریم علماء دې پر خپل علم باندې ناس کې شرموخ علماء یو لوی کوي دا عوام خو بس باندې نه پوي ګورم په تفسیرم پويګو حدیث باندې پويګو په فقہ باندې پويګو لوی په ګرا شعجب دې مولانو د سرکوب کول د پاره الله را حروف راوړه الف لام میم اے مولا په علم باندې ناز مکوا ته بس مړ صبر علم سي کته جزاء عالم يم اراشه دې درې حروف معنا وکا ادا تعالی ادا دلیل له بدی چې مړ پورا عالم هغه واسه الله دې انسان بسیدا به علم سي عوام لوی ویلي علم د قران زده کوي راشه کې نه څوک د الله نمونه دي څوک د قران څوک دې سورتونو کله الله دا مفرد راوړي قاف کله دوه راوړي لکه طه یاسین کله درې راوړي الف لام میم کله څلور راوړي الف لام میم صاد کله پنځه راوړي کاف ها یا عین صاد جدا جدا زینو کې الله راوړي تقریبا ټول قران کې چې انسان وګوري اتابع دانی دی اتابع نه سورتونه کې الله دا راوړي زین لوي سوال راځي چې د یو سورت پاول کې به ټول راوړي وي کنه څنګه بار بار راوړي یو کم ډیر سورتونه کې الله دا خواره کړو جواب داري دشمن چې کله تعرض کړي نو بس الله جواب کړي دی ایو تعرض کړي الله جواب کړي د دوی تعرضات جدا ونه ځکه الله جوابونه جدا جدا وکړو تکرار شي ته لړې کې سوال لس پاتې کیږي امام الوسی ابن کثیر دی ټول راجمه کړي په دې مقوله کې چې صح طریقه کما سنت اے سړیا د خپل ژوند د سنت د نبی سره برابر کا فرق سما کله نصيحه قران لغت کې رجدا سوې تعالی او د کېږي بنا دا د الله پیغام د کلام دی دنیا څنګه لګ بیدارو الله دې لغت کې دی زه تاسو څه خبره کوم ابن کثیر فرمایي دی حروف معنی چې کم شه د الله مراد ده بس مونږ په ایمان دی امام سیوطی وایي سوره بقره کې الله الف لام میم دا حروف بار بار راوړي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه فرمایي چې بدی کې د قران اعجاز له اشاره ده څه مقصد څډیر انسانان دي اې د قران باره کې د شک عقیده لري چې دا بد الله کلام یو کو بنئ الله وکړي نو راشه راځي مقابله وکړي کنه انسان د انسان مقابله کوي معلومه شو چې دا الله کلام دی سو کو الف نه مراد الله او لام نه مراد جبريل نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دا قران د الله د خوانه د جبريل په واسطه باندې محمد صلی الله علیه وسلم الله نازل کړي د اشکاله د میشته دوی شورزږي عمر وګدو مرکی سو کو الف نه مراد الله لام نه مراد لطیف او میم مراد مجید الله بارک بنده او استایل شوی دی قابل عزت دی الف نه مراد اصل
لام نه مراد لازم، میم نه مراد محکم. اول اصل لازم الاتباع کتاب چې هغه صرف او صرف قران دی، د دې اتباع پکار ده. دې الله ورا شي زګه خو امام مالک ویلي دي دار چا په خبره کې احتمال درشته د دروغ غشتري د خطا سوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه د ټول خبره رښتې دي سوا قرآن دا. الف کې اشاره د دې رشداد حروف حلق نه دي، میم د شفت نه او لام د وسط نه، معنا په درې واړه حالاتو کې انسان الله له محتاج دی. درې واړو کې الف نه مراد او لام نه مراد دیرش، میم نه مراد سلوي. يهود به ویلي وېدا چې انسان راجمه کې نو یو اوی عمر جوړي یو اوی کال، نو د دې محمد صلی الله علیه وسلم دین به یو اوی کال به ختم شي. ابن کثیر وېدا خبره ضعیفه را سو ګویدا قسم حروف دي خو موږ بری شي وایو زمونږ د لوی الله چې کوم شی په دې حروف باندې مراد دی بس موږ په ایمان دی، نور الله لا پرېدا ځکه نه تشه الله کړي نه رسول کړي. ذالک الکتاب الله اذا سوړان دی شیخ خدای شوی دی جامع کتاب دی. ذالک معنا مذکور یا کوم چې اند زمانہ کې راځي، ذالک خو بعید د پار راځي قران خو نږدې معنا رتبه ډیره اوچته ده. قران الله ډیر لوی مرتبه والا کتاب دی. څنګه مرتبه را حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دا قران په دې نور خبرو باندې د شي اوچت دی لکه څنګه چې الله اوچت دی. نو آیا دا لوی کتاب شو کنه شو؟ لوی کتاب دی. الکتاب قران چې کله انسانو ګورو نو جدا سوراتونه کې دې قران صفات بیان کړي شوی. سوره اعراف، سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره کهف، سوره طه، سوره لقمان، سوره نمل، سوره الف لام میم سجدہ، سوره یاسین، سوره صاد، سوره زمر، سوره مومن، سوره حامیم سجدہ، سوره زخرف، سوره دخان، سوره جن، سوره قدر. د دې سوراتونو په اول کې الله رب قرآن صفات ذکر کړی دي. قرآن لوی کتاب دی، عظیم کتاب دی. کله کله د سورۃ منځ کې الله ذکر کی سوره بقرہ، سوره عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انعام، سوره یونس، سوره یوسف، سوره ابراهیم، سوره حجر، سوره نمل، سوره یونس، سوره سبا، سوره فاطر، سوره زمر، سوره حامیم سجدہ، سوره جاسیہ، سوره شورى، سوره شعراء، سوره قمر، سوره رحمان، سوره واقعہ، سوره تغابن، سوره الحاقہ، سوره عبسہ، سوره تکویر، سوره بروج، سوره بینہ. ای دې سوراتونو په دې منځ کې الله نے د قران عظمت ذکر کړی دی. اته 500 زیات نمونه الله نے د قران ذکر کړی دی. دلته ویل الکتاب کاپ ته بیچ وجه کې راشي مفسرین ذکر کوي چې بدی کې معنا د اجتماع ده. دا قران لوح محفوظ کې جمع شوی دی، ملائکه سره جمع دی، رسول سره جمع دی، قاریانو سره جمع دی، احکام بګیا چې احکام دي، سیاست پکې دي، اخلاق پکې دي، معاملات پکې دي. ابن کثیر فرمایي ټول علوم الله قران کې ذکر کړي، ټول علوم حتی علوم القرآن کې لیکلي چې قرآن کې اویا زر علوم دي. خدا صرف دا غره علم خبره ده. اویا زرونم زه تاریخ پکې دی، فلسفه، حکمت پکې دی، د ساينس مسائل پکې دي، جغرافیه پکې ده، طب پکې دی، اخلاق پکې دي، معاملات پکې دي، د حکومت جوړولو مسله پکې ده، د کور جوړولو مسله پکې ده، د کار جوړولو مسله پکې ده، اقتصاد پرې کې دی. اره مسله دی قرآن کې الله تشریح کړی ده. لا ریب فیه دي ته ویل شي علت درې مخ کی. قرآن ولی کامل کتاب دی ځکه شک پکې نشته.
ماده درې قران کې 15 کرت الله ذکر کړي لفظ تقریبا 13 کرت امام الشيخ المانی کې لیکي ابن الاسير لیکلي دي ویره عبارت دي دا تهمت نه سره د شک نه کله ریپ معنا د نفس شک راځي کله معنا د حادثه ریپ کې معنا تنګوالی دا شک کې سړی دا غړ تنګي سو کم سو نه کم اېدا کارو کم اېدا کارو نه کم ډیر انسانان د چا په مجلس باندې تنګي کنه د قشان د ظلم قیدېږي چې روز به سړی کله ورکیږي دې زیاده سو وخت به راځي بیره په خاصه دې په انتفاع سره خصو ګټه قران لهونو شنو ذکر درې مراد ته شک نو شک ولې ویلې د دې په عقیده کې الله وی دا شک او ارتیاب او ځکه الله ورته مرکزی مسله رات کړه الله عزوجل باندې رات کوي چې کوم مرکزی د شی ولې ویلې لا فيه ریبا زین له بدا سوال راتلو چې صرف پر قران کې شک نشته دي نه په دې خو په ټول کتابونو کې شته نه الله وی ټول کتابونه پاک دي قران کې نشته تورات کې نشته انجیل کې نشته د خلکو شک کړي دي شک نشته بده کې چې دار مومنانو د پاره هدایت دی شک نشته بده کې چې دا الله خو نه را لګلې شوی دی ابو حیان دي کې مړ دي شک کې شک دی یا الله ترتاب او شک مکوي معنا د ایتونو بدای بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شام او خاص مهربان دي شروع کوم الف لام میم د دې حروف په مقصد باندې واځي الله په دې ذالک الکتاب والله اذا اساس وړاندې چې خود له شوی د ډېر جامع کتاب دی لا ریب فيه شک شبهه نشته بر قران کې هدل للمتقین دا قران هدایت ته لپاره تقوا والا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین